ننګرهار مومندرې ولسوالۍ کې د پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه تر ډېره پای ته رسېدلې. د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ اوسېدونکي کامل وایي په دې ولسوالۍ کې د کلدارې راکړه ورکړه تر ډېره بریده پای ته رسېدلې او اوس خلک خپلې ورځنۍ معاملې په افغانیو ترسره کوي. ټولو بازارونو ټولو دغه میلو او په هر ځای کې لکه دغه څاروي به هم په کلدارو خرڅېدل، اوس هغه هم په افغانیو ټول کاروبار زموږ په افغانیو دی، کلدارې اوس موږ نه اخلو. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی عبیدالله د افغانۍ کارول یو مهم او مثبت ګام بولي او زیاتوي چې د ملي پیسې کارونه د هېواد اقتصاد پیاوړی کوي. دلته مخکې هغو کلدارې چلېدې، اوس انشاءالله چې امارات اسلامي بندي کړي دي، اوس ټولې افغانۍ راځي په خیر او موږ غونډو دکاندارانو دا هیله کوو چې همدا افغانۍ اخلي او دا کلدارې بندې شي. د ریحان همت چې د دې ولسوالۍ اړوند سپین بند بازار کې د تازه میوو هټۍ لري وایي اوس ټول پیر او پلور په افغانیو کوي او د کلدارو کارونه پرېښودل شوي. چې مخکې کلدارې چلېدې او اوس یې بندي کړي، په افغانیو راوړو په افغانیو خرڅوو، ځکه چې په کلدارو یې خرڅه کړو تاوان کوي. باید زموږ ټولو دکاندارانو دا هیله ده چې افغانۍ باندې راوړو په افغانیو خرڅه کړي. بل ورته د مومندرې ولسوالۍ ولسوال استاد حمدالله خالد حیدر وایي چې تر اوسه شاوخوا 95 سلنه د کلدارو راکړه ورکړه ختمه شوې او که څوک لا هم د بهرنیو پیسو کارول ته دوام ورکړي نو جدي قانوني چلند به ورسره وشي. نو انشاءالله په سلو کې داسې 95% مخنیوی شوی ده. پخوا بیخي ډېر و، نو اوس دغه 15% هغه هم داسې ښکاره نه دي، داسې په پټه بس یو کاروبار کې. هغه په دې خاطر چې دا تورخم دلته نږدې ده، د اکثر مزدوران چې دي دغه تورخم دا ګنډې منډې کوي، دغه پیسې رااخلي، هغه بیا دی دلته چلوي په پټه کې. هغه موږ ډېر کوشش کړی ده چې دغه 15% هم کم شي. د یادونې وړ ده چې د افغانۍ کارول د حکومت له مهمو پرېکړو څخه دي چې موخه د ملي اقتصاد پیاوړتیا او د بهرنیو اسعارو مخنیوی دی.